بسم الله الرحمن الرحیم. د پروګرام زیارت دا اصطلاح دومره زړه شوې ده چې خلک وایي زه شاعر نه یم او لیکوال نه یم یا مې د شاعرانو پېښې کړې دي. خو خیر نن سبا زموږ ستاسو پروګرام په افغانستان کې داسې یو بد ناورینه نازل شوی دی چې د وطن هر ژوی بوټی کاڼی هر څوک دې ته مجبوروي چې خپل اواز پورته کړي. همداسې ما هم د خپل زړه خواله په یو څو کرښو کې رانغښتي چې دوستان یې شعر بولي، خو دا د همدوی تشویق دی چې نن زه ستاسو مخې ته ولاړ یم. لومړی شعر لومړی ځل د کومو مشرانو مخ کې د ودرېدلو بیان باندې څه غلطي ولري، خو بخښنه غواړم. شعر عنوان دی مظلوم ولس. د دنیا لوی څو قوته یو غریب وهي په لته، هر یو زور وهي حملې کړي تر خپل زور تر خپل طاقته. مظلوم پروت په وینو سور دی څوک یې نشته دا عیبته، چا جامې کړې باندې څیرې چا راکش کړو له واسکټه، چا لونګۍ ته لاس ورجګ کړ چې شمله یې کړي راښکته. دا د پښو لاسو لوېدلی پروت بې ځامه لکه سټه. نن یې ټول کلی ویده دی هېڅوک نه خوځي له کټه. دا بې وزله ولس خدایه کړې ته خلاص له دې افته. هسې خو مسابقه زور د شعرونو ده، خو منظور نه جواب ځان ته ورکړم چې اوبه نومېږم. یو بل شعر دی چې ما هغو پښتنو مشرانو ته لیکلی دی چې د قدرت او د شهرت په خاطر باندې خپلې ژبې سره او د خپل غریب ولس سره جفا کړې ده او لکوي چې په ویلو د پښتو شرمېږي، چې په لونګۍ د پلار نیکو شرمېږي. د داسې مشر نه بې مشره ښیو څوک چې په منګه پښتنو شرمېږي. په کار نه دي دا دوه مخي مشران چې پرې تاریخ د پښتنو شرمېږي. د مال دولت او د قدرت په خاطر نن په جومات او مدرسو شرمېږي. ځای دی خالي اوسي زموږ په منځ کې چې په رواج د پښتنو شرمېږي. چا په ایران چا پاکستان خرڅه کړه په دوی هم خپله نن پښتو شرمېږي. دا چې کفارو سره یو ځای ګرځي پرې شهیدان د هدیرو شرمېږي. چې پښتو ژبه کې په بل غږېږي هلمند په داسې شازمو شرمېږي.